لکونړه په لومړي ځل د پیازو د لیږد لړۍ هندوستان هیواد ته پیل شوه. سوداګر وایي د څه باندې 9 میلیونه افغانیو په ارزښت به د یوې میاشتې په موده کې 8000 ټنه پیاز د پاکستان له لارې هندوستان ته ولېږدوي. نن چې کوم پیاز بارو د دې 8000 ټنه قرارداد من کړی دی او د هغې لومړی ټیلر همدانو لکه بارېږي نن د دې لړۍ لکه پیل شوله. د دې ګټه به انشاءالله دهقان ته موږ تجارانو ته وي او دهقان ته هم ښې ډېرې پیسې لاسته ورځي او موږ ته هم ښې ډېرې پیسې لاسته راځي انشاءالله. مخکې دلته چې کوم مالونه راتلل دلته منډۍ موجوده نه وه، خلکو به وړل دغه ته کابل ته یو ځای بل ځای به وړل، هغه به دونه ښه نه خرڅېدل. اوس ورته موږ ښه مارکېټ پیدا کړی ځکه چې دا بهرنی مارکېټ دی، په دې سره د دهقان په ژوند باندې ښه اثر پرېوتلی شي. په ورته مهال د کونړ کروندګر او ځایي خلک د پیازو د صادراتو لړۍ په پیلېدو خوښ دي او له سرپرست حکومت غوښتنه کوي چې له دوی سره د سړو خونو، کیمیاوي سرې، اصلاح شوو تخمونو په بازار موندنه کې نورې هڅې هم وکړي. موږ د خپل دولت څخه دا غوښتنه لرو باید چې موږ ته اصلاح شوي تخمونه په وخت سره راکړي او دا سړې خونې راته جوړې کړي چې موږ کم سبزیجات هغه پکې وساتل شي او باید چې کم سبزي ټیم زموږ راورسېږي د سړکونو غوره موږ په کونړ ولایت کې ډېر څه شته دی، لکه شفتالان شته دی ډېر زیات کېږي، هندوانه ډېره زیاته کېږي، داسې نور مڼه کېږي، ډېر شیان داسې دي چې په کونړ ولایت کې دغه خاوره دې ته جوړه ده چې دلته خلک باغونه جوړ کړي، دلته خلک سبزیجاتو کې. بدبختانه چې لار نه لرو چې موږ دغه شان لار پیدا کړو نو ډېر شیان به داسې وشي چې دهقان به هم ګټه وکړي او ولس به هم ګټه وکړي. بل طرف ته غوښتنه د حکومت نه کوو. دلته په ټول کونړ کې یو هغه موږ نه لرو، یخه خونه نه لرو چې موږ یا پکې پیاز وساتو یا پکې الوګان وساتو. په دولت غږ کوو چې دغسې په اسداباد کې د ټول کونړ دپاره یو غټه یخه خونه جوړه شي. د کونړ ځایي مسؤلین د کروندګرو او سوداګرو ستونزې مني او ډاډ ورکوي چې نږدې راتلونکي کې د دې ولایت نورو سبزیجاتو او میوه‌جاتو ته په کور دننه او بهر د خرڅلاو لپاره نور فرصتونه هم برابر کړي او شته ستونزو ته د حل لار ولټوي. الحمدلله په کونړ کې موږ د سوداګرو سره په هره برخه کې همکاري او ټولو سوداګرو ته دا ډاډ ورکوو چې هر څوک دلته خپله سرمایه ګزاري کوي نو موږ یې په شا باندې کلک ولاړ یو او حمایت یې کوو او زمینه سازي ورته کوو او د امنیت په لیول باندې هم ښه پوره ډاډ ورکوو. کونړ د هیواد په کچه یو له کرنیزو ولایتونو دی خو د بازار د سوړوالي له امله بڼوال او کروندګر مناسبه ګټه نشي کولی. که سرپرست حکومت ورته ځانګړې پاملرنه وکړي له ځمکو به یې حاصل ډیر شي او ګڼو خلکو ته به د کار زمینه هم برابره شي.